د کډوالو ملاتړو بنسټونو پر برطانیې فشار راوړی چې د افغان همکارانو کورنۍ دغه هیواد ته ولېږدوي. بریتانیا کې د کډوالو ملاتړو بنسټونو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر ته په یو لیک کې ویلي چې د معلوماتو له افشا وروسته دې له بریتانوي ځواکونو سره د همکارو افغانو کورنۍ غړي هم دغه هیواد ته وغوښتل شي. د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې دغو خیریه بنسټونو چې شمېر یې 500 ته رسیږي د بریتانیا پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې د خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړي. د افشا کېدنې دغه پیښه د 2022 کال په فبرورۍ میاشت کې وروسته له هغه وشوه چې کله د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو په مرکزي دفتر کې یو کارکوونکي په ناپامۍ کې له حکومته بهر یو کس ته یو داسې برېښنالیک واستاوه چې د بریتانیا افغان بیا میشتېدنې پروګرام د هر غوښتونکي شخصي معلومات پکې وو چې ټول ټال نږدې 14,000 افغانان کسان دي. له دې وړاندې د طالبان حکومت ویلي وو چې په هیواد کې عمومي بخښنه لا هم پلي کیږي او له چا څخه د هغوی د تیرو دندو پر بنسټ غچ نه اخیستل کیږي.